د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه اورګزۍ کې د پولیو په ټیم په یوه حمله کې د دهشتګردو لخوا یو پولیس اهلکار شهید کړی شوی او همدغه شانتي کې په نوښار کې د پولیو یوه بله پیښه هم مخې ته راغلې ده. د خیبر پښتونخوا پولیس وینا ده چې په اورګزۍ کې د پولیو مخنیوي مهم په دوران د نامعلومو کسانو په حمله کې د پولیو ټیم په حفاظت مامور یو پولیس اهلکار شهید شوی دی. د نړیوالې خبري ادارې AFP تر مخه د ملک سکندر په نوم یو پولیس اهلکار ویلي دوه شدت خوښو د پولیو ټیم په حفاظت په مامور پولیس اهلکار حمله کړې ده چې په هغه په دغه حمله کې په موقع ساه ورکړې ده. د پولیس اهلکار وینا ده چې وروسته د پولیسو یو بل ټیم د حمله کوونکو او د هغوی د مقامي سهولتکار تعقیب کړی او هغوی هم وژلي دي. د نوید الله خان په نوم یو بل پولیس اهلکار هم د دې پیښې تصدیق کړی او ویلي دي چې د پولیو دوه کارمندانې په حمله کې محفوظې پاتې شوي ځکه چې هغوی د دغه حملې په وخت د کور دننه وي. دا حمله په داسې وخت کې شوې ده چې حکومت د تیره ورځ یعنې په 28 اکتوبر باندې په ټول ملک کې د میلیونونو ماشومانو د 15 کلونو نه کم عمر ماشومانو ته د پولیو څاڅکو اچولو لپاره په ملکي سطح باندې د پولیو مخنیوي کمپین شروع کړی دی چې پکې دغه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولی شي. په داسې حال کې چې په نوښار کې د پولیو یوه بله پیښه هم مخې ته راغلې ده. د نوښار نه د وحدت نیوز نماینده سید ندیم مشواني له لوري رالیږل شوي ریپورټ تر مخه نوښار کې 4 کاله پس د پولیو کیس مخې ته راغلی. د نوښار ډیپټي کمشنر دفتر او د صحت محکمې ذریعو تصدیق کړی چې سږکال په پاکستان کې 42م د پولیو کیس او د خیبر پښتونخوا 7م پولیو کیس د نوښار ضلعې کلیوالي علاقې توحید آباد بهرام کلي یونین کونسل ګنډېري کې ریپورټ شوی دی. WHO هم تصدیق کړی چې د 9 میاشتو او 22 ورځو ماشومې سویرا د روح الله نومې تن لور د پولیو دغه وایرس نه متاثره شوې ده. د اسلام آباد لیبارټرۍ د ریپورټ نه پس د نوښار ډیپټي کمشنر عرفان الله مسعود هنګامي غونډه رابللې ده. د نورو معلوماتو او اپډیټس لپاره د وحدت نیوز سره اوسئ.